سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو. ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د پښتو مضمون البته د 6م ټولګي د لوست سره چې د نن ورځې عنوان مو هم دی کلمه او د هغې ډولونه، چې د کتاب پاڼه هم ده 15مه، زموږ ستاسو جلسه هم ده 40. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوست ده. ګرانو زده کوونکو، د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره بیا هم لوست پیلوو. ګرانو زده کوونکو، موږ ولوستل چې کلمه څه ته وایي. کلمه مو ولوستله چې کلمه کوچنی ژبنی توکی دی چې ځینې په خپله پوره معنا مفهوم لري او ځینې نه لري. یعنې هغه کوچني ژبني توکي چې ځینې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې نه لري، دې ته موږ د کلمې تعریف ولوسته. او دا مو هم ولوستل چې کلمه په څو ډوله ده. په 2 ډولو دي کلمې په 2 ډوله دي، یو هم خپلواکي کلمې، بل هم ناخپلواکي کلمې. خپلواک کلمو په اړه چې موږ کوم بحث درلوده، دا مو ولوستل چې خپلواکي کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري. په دې باندې تاسو پوه شوئ؟ لکه نومونه وو، نومځري وو، ستاینومونه وو، دا ټول په خپلواکو کلمو کې راتلل. ځکه چې که چېرې زه وایم احمد، محمود، دا معنا لري، ځکه نو په خپلواکو کلمو راځي. خو دا نوم دی، بیا خپلواک کلمې په نورو برخو ویشل کېږي چې په هغو ډلو کې دا نومونو کې راځي. او همدغسې ښه هلک، ښه نجلۍ، ښه زده کوونکی، دلته دغه ښه کلمه څه دی؟ ستاینوم دی. ښه په یوازې توګه معنا لري، ځکه نو په خپلواکو کلمو کې راځي. که چېرې خپله ستاینوم دی یو صفت دی، خو د خپلواکو کلمو له ډلې څخه دی، ځکه چې په یوازې توګه معنا لري. نو موږ د خپلواکو کلمو تعریف ولوستو. هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري. نو راځو د نن ورځې لوست هم څه شی دی؟ د ناخپلواکې کلمې ډولونه یا د ناخپلواکو کلمو ډولونه. دلته تاسو ته د ناخپلواکو کلمو تعریف وایم. تاسو کتابونه راوباسئ. د کتاب پاڼه د ما مخکې هم وویل 15مه پاڼه د کتاب راوباسئ. زه تاسو ته د مخه دغه تعریف لولم، بیا یې له یاده هم تاسو ته تشریح کوم په مثالونو کې. آفرین، ټولو کتابونه را ایستلي دي. تاسو ته زه دا وایم. ناخپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په خپلواکه توګه معنا لري. خپلواکه یعنې په مستقل ډول، په یوازې ډول. کله چې زه وایم کتاب په مستقل ډول یعنې په یوازې توګه معنا لري. یا وایم قلم، میز. ټولګی، تاسو ته وایم ټولګی څه دی؟ دا په خپلواکه توګه معنا لري، یعنې مستقل ډول، یوازې توګه معنا لري. خو ناخپلواکې کلمې څه دي؟ ناخپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په یوازې توګه معنا نه لري، او دا چې کله د خپلواکو کلمو سره یو ځای شي معنا یې تکمیله کېږي. له، مې، د، دا څه دي؟ ناخپلواکه کلمې دي، ځکه دغه په یوازې توګه چې ده معنا نه لري، یعنې په مستقل ډول معنا نه لري. لکه زه دا چې موږ ویلې په مستقل ډول معنا نه لري، دا د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې تکمیله کېږي. زه وایم زرغونې
له کوم ځایه راغلی هغه ماته وایي له ټولګي یا له کوره، له ښوونځي، له بازاره. دلته دغه له چې کله دلته ولیکله له د ده سره یو ځای شوه معنا یې تکمیله شوه. خو کله چې یوازې دلته مې لیکلې وه معنا یې نه درلود. کله چې دا مې د خپلواک کلمې سره یو ځای کړه معنا د دې هم تکمیله شوه. که چېرې زه وایم زرغونې له کوم ځای راغلی هغه وایي ټولګی یا کور. له کوره پوره مفهوم یې واخیست چې دی له کوره راغلی. ټولګی چې وایي زه څه پوه شم چې ټولګي په اړه هغه څه کول غواړي خبرې وکړي څه. له کوره پوره مفهوم یې واخیست چې دی له کوره راغلی یا له ټولګي څخه راغلی. بیا یې وایي خپلواک کلمې هغه کلمې دي چې په یوازې توګه معنا او مفهوم لري، یعنې په خپلواکه توګه معنا او مفهوم لري. او ناخپلواکې کلمې هغه کلمې دي چې په یوازې توګه یعنې په مستقل ډول معنا نه لري، خو دغه کلمې له خپلواک کلمو سره یو ځای کېږي، د ده معنا هم تکمیله کېږي. اوس راځو چې دا کوم ډولونه لري. موږ وویلې ناخپلواک کلمې دي چې هغه کلمې دي چې په خپلواکه توګه معنا نه لري. تاسو وکتل په مثال کې چې ما کله ناخپلواک کلمې څخه یوه مې ولیکله هغې په یوازې توګه هېڅ معنا ورنه کړه، بیا مې هغه د خپلواکې کلمې سره ولیکله، هغه وخت چې د ده معنا تکمیله شو. خو له خپلواک کلمو سره چې یو ځای شي د جملې معنا بشپړه وي. تاسو ولیدله جمله وي عبارت وي معنا یې تکمیله کېږي. په ناخپلواکو کلمو کې سرینې، پسینې، د ربط، د عطف، تاړي یعنې بندونه او نور راځي. چې دلته موږ مثالونه راوړي و، به، له، د، نه، سره، څخه، ځینې. موږ ویلې څخه په یوازې توګه معنا نه لري ځکه چې دا ناخپلواک کلمه ده. ناخپلواک کلمې موږ تعریف کې لوستي چې په یوازې توګه معنا نه لري او کله چې دا د خپلواک کلمو سره یو ځای شي معنا یې تکمیله کېږي. نو تاسو ګرانه زده کوونکي څه وایي؟ کلمې تعریف اول وایي کلمه هغه کوچنی ژبنی توکی دی چې په یوازې چې په خپله ځینې وخت په خپله معنا او مفهوم لري او ځینې وخت یې نه لري. خو دا په دوه برخو ویشو، خپلواکې کلمې او ناخپلواکې کلمې. خپلواک کلمې په خپله پوره معنا او مفهوم درلوده او ناخپلواکو کلمو په خپله پوره معنا او مفهوم نه درلود، او ناخپلواکې کلمې د خپلواک کلمو سره د یو ځای کېدو له امله معنا یې تکمیله کېدله. راځو د دې لوست فعالیتونه لولو، خو مخکې د فعالیتونو څخه باید تاسو پوه شئ چې د کلمې تعریف څه دی. کلمه تعریفولی وشئ. زه اوس به ګرانو زده کوونکي کلمه تعریفوي. دلته لغتونه یې راوړي دي: ونډه، برخه، ډله، ګروپ، توپیر، فرق، لړۍ، هم، سلسله. تاسو کولی شئ دا په خپلو کتابچو کې جمله جوړه کړئ. راځو فعالیتونو کې دلته راغلي دي پوښتنې دي، تاسو ته یې وایم، تاسو په دقیق ډول غوږ ونیسئ او کوم تعریفونه چې ستاسو زده دي ورو ورو یې کله چې زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو یې له ځان سره ووایئ. الف: کلمه څه ته وایي؟ موږ وویلې کلمه هغه کوچنی ژبنی توکی دی چې ځینې په خپله معنا او مفهوم لري او ځینې نه لري. بیا وایم کلمې هغه کوچني ژبني توکي دي چې ځینې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې نه لري. کلمه په څو برخو ویشل شوي دي؟ کلمه په دوه برخو ویشل شوي، یو خپلواکه کلمې، دویم هم ناخپلواکه کلمې. جی، خپلواکه کلمې کومې دي؟ خپلواکه کلمې کومې دي او کومې برخې پکې شاملېږي؟ ما مخکې وویلې چې خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري. خپلواکه کلمه هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او پکې کومې برخې شاملې دي لکه نومونه دي، ستاینومونه دي، فعلونه دي، قیدونه دي، دا ټول په خپلواکو کلمو کې راځي. دال وایي د ناخپلواکې کلمې یعنې ناخپلواکې کلمې څه ته وایي او کومې کلمې پکې برخه لري. موږ وویلې ناخپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري، خو دا ناخپلواکه کلمې له خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې تکمیله کېږي، یعنې د جملې معنا تکمیله کېږي ورسره. او کومې کلمې او کومې برخې پکې شامله دي؟
یو هم موږ ویلې سرینې دي، پسینې دي، وندونه یا عادات. راځو هم د کتاب بل فعالیت ته تاسو هلته وګورئ. تش ځایونه دي، کولی شئ هغه ټول په خپلو کتابچو کې ډک کړئ. بیا هم زده کوونکو تاسو ته وایم چې دغه معلومات تاسو په کتاب کې په خودکار قلم باندې مه لیکئ، ځکه چې په خودکار قلم باندې کله تاسو ولیکئ بیا په بل کال کې ستاسو خویندې، ورونو او یا هم زموږ هېوادوال نشي کولی چې د دې څخه ګټه واخلي. تاسو وګورئ په انځور کې، ځان سره سوچ وکړئ چې آیا تاسو کولی شئ دا ځواب کړئ که نه. الف کلمې هغه کوچني ژبني توکي دي چې ځینې یې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې نه لري. په دغه تش ځای کې دا کولی شئ ولیکئ. په متن کې هم شته، په تعریف کې هم تاسو ته وویل. وایي کلمه په دوو لویو برخو ویشل شوې چې یو خپلواکه کلمې، دویم ناخپلواکه کلمې. په خپلواکو کلمو کې دا برخې شاملې دي. څوک وایي؟ ډېر ښه، د ټولو زده دی، ماشاءالله درس ټول زده کړی دی. نومونه، فعلونه، قیدونه دا پکې شامل دي. بل هم وایي په ناخپلواکو کلمو کې دا برخې شتون لري. موږ کوم برخې ویلې؟ وندونه، د ربط تورې، د عطف تورې، پسینې، دا ټول په ناخپلواکو کلمو کې شامل. خپلواکې او ناخپلواکې کلمې له یو بل څخه دا توپیر لري. کوم توپیر لري؟ دا چې خپلواکه کلمې معنا او مفهوم لري او ناخپلواکه کلمې معنا او مفهوم په پوره ډول نه لري. ګرانو زده کوونکو، دغه تش ځایونه تاسو کولی شئ بیا هم په خپلو کتابچو کې د جملې تکمیله کوئ او ولیکئ او لغتونه جمله جوړه کړئ. او دا مې هم تاسو ته د هر یوه ځواب ما وویلې. تاسو کولی شئ بیا هم که ستونزه هم درلوده د کتاب څخه مرسته واخلئ، ځوابونه یې ولیکئ، بیا د پوښتنې او ځواب په ډول د تاسو له یاده کړئ چې امتحان ته مو انشاءالله اسانه شي. ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځې لوست و چې تر بیا ستاسو د نن چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لویو بښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.